یو لوی جلیل القدر پیغمبر چو هغه ادریس علیہ السلام دا هم په خپل وخت کې ډېر لوی مهنت او مشقت د الله د دین لپاره کړو. اخیری دته یو سودا پیدا شو پزړه کې چې دا ځنکدن څنګه شي. اوس دا علم خو سوا د خدای نه بل چاته نشته، یا هغه چاته پته چې د چا ځنکدنی او ساتي وزي. نو الله پاک ته یو التجا وکړه چې یا الله ما ته سکرات د موت خایا، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. اے پروردگارا ز پتا سره پناه غواړم دغه سختو د مرګ نه، د مرګ سختۍ الله دې امان راکړي. عیسی علیہ السلام یو مړی را ژوندی کړی، امری ته وی چې وای لاندې در باندې سال تیرو. هغه وی صاحبہ سلور زره کال می وشو چې مړی، او په سلور زره کال کې د زنکدن تاریخواله میلاد مرای نخ کته شوی. په دغه وخت کې چې زما الق ته کم تاریخواله رسیدل او ا میلاد مرای نخ کته شوی. نو دا چونکه ډیر لوی تکلیف دی وخت دی، نو ځکه به حضور فرمایل چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت، د مرګ د سختونه خدای ماته نجات راکړي. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې ما د چا زنکدن بچ سخت نو زما به خوښ نو، خو ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنکدن سخت لیدلې نو هغه نه رستو می بیا په چا انکار ونه، دا سه سخت چې د سر زما په سینه باندې اډاناو او دا رنگ مبارک دا سی سورو چې تاب ویل اوس به د مخ نوی نه روز. علماء لیکي چې دغه وخت کې تپوسو شو دي، اسرائیل نے تپوسو کو چې دینم زیات څه تکلیف شتا. هغه ورته چې یا رسول الله دا خو مې په روپۍ کې یو پیسہ تکلیف پتاي ہے. نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې اټوله روپۍ تکلیف په ما کې ده، خو چې زما امت سره داسې سختی ونه کړي. نو عرض داو چې سکرات د موت چې دی دا ډېر زیات سخت، ځکه په دغه وخت کې د ایمان د ګټې او د بیلات سودای، که دغه وخت کې د ایمان وګټلو خو عمر له کامیاب شوی، او که دغه وخت کې د ایمان بیلو دو نو عمر له تباه شو. یو بزرگ وفات کېده، ډېر علما ورته ناستو، بزرگان ورته ناستو. علما وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دا بزرگ وای چې لا د لا دا معنا دا چې زدا کلمه نه وای. اسمره بزرگان چې ناس ټول په جړا شو چې دا دومره لوی سړیو، او په داسې وخت کې دی وای چې لا ز کلمه نه وایم خدای تبا شو کړ. دا خو غرق شو. په دغه وخت کې د دې بزرگ نه غ سکرات د موت سو وخت لری شو، طبیعت ټیک شو. ا بزرگان ورته وی چې دا پتا څه چلو، مونږ درته اشهد ان لا اله الا الله او تاوی چې لا. ا بزرگ ورته وی چې ما تاسو ته نه وی چې لا، تاسو سره جوخت شیطان ولاړو او زه ما ډیر سخت تګه. نو هغه سره یو ډک جامو ما ته وی چې تو وای چې خدایان دو دینو دا یخ او بدر. نو ما هغه ته وی چې لا، وی چې دا حربه کامیاب نشوه. نو بیا راته وی چې یا مولانا قد نجوت، اے مولانا خلاص ورانا. نو بیا مې هغه ته وی چې لا خلاص شوی نه، مخکې ډېر منزلونه پاتې. نو ما دا لا ټکه هغه ته کولو، تاسو ته مې نه وی چې زه کلمه نه وایم. نو عزیزانو دا وخت کې شیطان لعین جخت ولاړی او کوشش دا کوي چې په دغه وخت کې تا ورغلاو کی او دا د ایمان خزانه در نه واخلي. نو عرض مې داو چې ادریس علیہ السلام ته دا سودا پیدا شو چې سکرات د موت وګورم، دا د مرګ سختۍ وګورم، نو د خدای عبادت به بیا نور زیات په شوق باندې کوم. الله حکم کو اسرائیل علیہ السلام ته چرا والا په سکرات د موت زنکدن پر راوستو او ورته وخوت
سایت قبض کا بیا را ژوندې و ودلیدل و یا الله ډېر ښه خدای زه پتا پناه غواړم د دې سختای خدای دا خو د برداشت نه بار سختی ده دا خو د انسان د وس شی نه ده بیا الله ته التجا کوي چې یا الله اوس مې د دوزخ کتو شوق ده چې جهنم وګورم نستا یو عظیم یره به مې پړه کې پیدا شي نو ستا عبادت به نور په شوق کو الله ملائکو ته وی چې بوې زئی نو جهنم لای بوت جهنمی چې ولید او د ورننه و داسې ملائکې پکې ولیدي چې دا غي د سپېګمو د خلینه د اور لمبه وتی تاسو وکړو چې دا سوق دی او دا ولی ورته ادریس علی السلام دا زبانیه ملائکې دا ملائکې دي چې د جهنم په اور تازه کولو باندې مقرر دي او د خله او د سپېګمو نه د اور لمبه دي د پاره وزي چې دا د قهر او د غضب ملائکې قران کې راځي کنه چې خدای ته ټوپونه وها غاوره پتشي باندې او دا وخت ډیر نږدې دی چې سنت الزبانیه زبم درته زبانیه ملائکې راو غواړم خلاصي بده ته څوک تابت خلاصي څوک اوس عزیزانو اندازه وکړئ چې د جهنم هغه ملائکې چې د چا د خله او د سپېګمو نه د اور لمبي وزي او راغختم درته خدای وي الله دې امان راکړي د حکومت یو مات ګډ غوندې سپای چې در باندې لاس کی دي نو ځان نشه خلاصوله تانه ته دی بوزي او بیا د تانیدار تسمارخانی چې وګوري نو ستیار در باندې راغلی او تیزونه اچي او د خدای ملائکه چې زبانیه وګوري چې د خله او د سپېګمو نه د اور لمبي وزي الله دې امان راکړي چلته بس ابل اورد یو سړی راغی نو هغه چرې ما داسې پتلو سم نه دی لیدلی او دې زمونږ د دې علاقې چې په لاره ځینو داسې اسمان ته ګوري ځکه چې ټوپک موپک ورسره نو داسې اسمان ته ګوري نو ابل اورد راغی پولیس نیولې نو پولیس انټاروګیټ کړو دا تلی ملی به ورته وهلی را وهلی نو چراغ نو دا سره داسې ځوړند غوند خیره قسمی سي چې ما ته وکړه نو مالا د قدرت خاوند د دې فرعون سر دې په دې سپایانو ټیټ کو دې بغردې دو څنګه اوس یو څو لختې پټاڼه کې د پولیس خړلې دي اوس څنګه روان دي ناسې دې پورې درته وایم چې یوسف علی السلام ځان سره یو سړی مقرر کړو دی بچ په شاهي دوره باندې روانو نو هغه به आवाज وکړي چې مغرور مشو شاهان شاهان دیگر است غاوره کې گما د بادشاہانو بادشاہ بل دی ته څه شي ته یې څه د بادشاہانو بل بادشاہ بل طرف نه आवाज وشو چې لمن الملک اليوم داغه د قیامت د ورځې आवाज دی چې ملائکه به आवाज وکړي لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی نو دا د دنیا بادشاہان به ټول سرنګون ولاړي دا جرأت په دغه ورځ څوک کولای شي چې هغه سر اوچت کی چې زم بادشاہ لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک نو आवाज بوشي لله الواحد القهار د نن ورځې هغه بادشاہ دی چې یو دی نن ډېر په قهر د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر وي چې نه بدین وړاندې داسې په قهر شوی یو نه به بیا داسې په قهر دا 50,000 کال ورځ به د الله د قهر او د غضب ورځ الله دې امان عزیزانو دې ته سوچ کو ځان فصلی بزرگان ما جوړوي چې صدر باندې پیښ نه نو ځان نم د نظام الدین اولیاء بچی جوړ کړي منځونم کوي او سجده هم لګوي او چې صدر باندې پیښ شي نو بیا صدر نخپه او باسي او د خدای نه باغیان شي دغه خدای هر څه در باندې کولې شي هر څه کولې زمون منځونه داسې دي لکه یو کوچی سره د خار سړی تل او نوکر ور سره چیلای به ولا ساتل منځونه به هم ډیر کول چرته به چې کتو د خار سړی به په منځ ولاړ ا کوچی خیال کړی دی چې دا خو ډیر زبرګ دی جوړ منځونه ډیر کړي
چې اخر کې راتلو ته نو دا کوچی نه چیلای را پټی کړ چې چیلای را پټی کړ نو کوچا ور پسې کور تراغ غاټ کوتا کور سره او په دولاسی د دې اورت را پرې خو روز استا ویل داسې داسې کړي په دا ډېر المنزو په بارانه بدیم کاوه په وچه بدیم کاوه په لمده بدیم کاوه کور د وران شنو اله بله چیلای دی را پټی کړ تا خو ډېر منځونه کول نو عرض مې داو چې دا ژوند د امتحان وخت دی امتحان راغی او ته ثابت قدم پاتې شو امتحان راغی او ثابت قدم پاتې شو دا منځونه به پکار راځي دا نیکی به پکار راځي نن د عظیم قهر دی د ملک که د چا د لور واده دی صاحبه یو حال لور واده دی روټۍ به کلب کې ورکوي کلب لکه ته څه ګورای ته ګورای چې کلب کې روټۍ ورکوي کلبونه خو د ګورګانو سه روټۍ به انټرکان کې ورکوي خزي دی او نر دی او نرغه دی چې دونه امزان سره راوسته ځکه انټرکان ته چې څوک روټۍ لذیا خو به خزم بو هغه ورځ راته چاوي انټرکان کې دعوت ته پکې نه ما خزه نشو بوتله ځان سره اول ته چې څوک خزه ځان سره بونی دی په انټرکان کې پریدي نه د انټرکان قانون دی چې دونه به بوزین او تباله ورځي کارډونو ته وګوره کارډونو ته وګوره د دوی د دیوتونو یو کارډ د 100 روپۍ بیا د خزه او د سړی لاس په میلاو شوی بیا په د سړی نامه لیکلی لاندې د بیگم نامه لیکلی پلانې او بیگم پلانې یعنی سړی ته وایي چې زما خزه دې مغواړي ته خدای په شرمونو شرم سملک شو دا هغه پښتانه دي هغه چې دوی ته ګورم په دې لارو کې جنجونو سره رواني امرګرو ته ما پښتانه وګوري چې روان پښتانه شتا خټ کېدلی وريجه در باندې خوري او لارې ته دی وخی جو ها کو لا دا پښتانه ورکه کا خدای دې په دوی سیلاب راوړي نن په اخبار کې وګوري دي وزیرانو ته خلق ناست نو مال دا قوم دی چې جاری چاله حکومت دا ګران ک دې قوم ته وګوره 3 میله کې جنېجو ته غټ شي 3 میله په 3 میله سړک باندې د جنېجو وزیر اعظم ته غټېده وزیر ورشي پټکیا ور په سر کې سو کوله ټوپای ور په سر کې دمراولي دوی هغه شلخای غوندې تماچ کړای دمه تغاړه کې واچي خدای دې د دې قوم نوغه او باسي دا نوغه ویلا بارانونه دي بارانونه څه کله توربلې د بند تماشا کوا چې کله بدر باندې راشلي بندر باندې روشلې دا او د طوفاني نو غوندې خزې د سړونو وړاندې غشتي سړی د خزو نه وړاندې هغه قهر انتظار کوي دا هغه قهر په دې قوم خدای پاک کوم عذاب ته ساتلې دي کابل غوندې خار کې اور بلې دی شي او لکونه خلق پکې کباب کې دی شي نو پاکستان کې نشي کېدی پاکستان کوم مور راوړی او د پاکستان هغه حکومت وګوره د پاکستان هغه فوج وګوره فوجیان په مارشل الله راوستو د فوج وقار ختم د پاکستان حکومت جنگ خو اوګه ساروي خکولې شي چې تر سپېګمو مور شي بیا جنگ کولې شي د فوج بیړه تباہ ده خدای دې جنگ نه راوړي ته به د دوی تماشې وکړي بیا د مارشل الله په کیسونو کې دوی چې کومې مزې و ټول ملک فوج ته الاټ دی اوس فوج نه چې د نورو نمبر پر راغلی دا نورو ګورئ هغه قوم به پروري او قوم پرورای پکې شروع دي چې پناه په خدای ته ما ته وایه چې یو هلک 12 پاسي 12 او هغه 16 او 17 ګریډ او 18 ګریډ کې لګي او یو هلک ډبل ایم ای کړی او هغه ته کلرکي نه ملاوي د وزیر خپل 12 پاس 17 ګریډ کې لگا او د غریب بچه ډبل ایم ای هغه ته کلرکي نه ملاويږي دا سملک دی یا دا ملک د وزیرانو د پلار دی دا خو قوم وینو تپوس به کړي وې کنه قوم وې دا قوم دی چرتا وزیر راځي
او صاحب دوی د ګډو رونه دي خو چې شین بوټي ورته وګوري چې دلته بچي وي دا د چایو سپي دا د روټۍ سپي دا د شنو چایو سپي دا د کباب او د روټۍ د کچرو سپي دا د سود د زکات مردار خواره سپي دا خلق دی ډېر شکر دی رمې خوشحالي که چینی ګران شي ویم الحمدلله که اوړه ګران شي ویم الحمدلله کپړې ګرانې شي ویم الحمدلله خدای نور تیز کې چې د دوی په دې سینو باندې سنبې منډي او زخم سټي د بیزو په شان جوړیږي دا قوم د دې قابل دی دا په تاسو ټول عذابونه دي پولیس نه تاسو ولې جاړئ عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل شي دا ډټسنو والا جاړي آی پولیس رانه لاره دا ډټسنو نیو دغه لا پکې تلمه سورلې میوړې رانه ویني چې موږ پکې گشت کومال ډېرې خکړي سم کار ته ډټسن والا ته چې دا مړ وړم پسو به اوس نو چې د 100 روپو لاري 1500 درته وای کنه دا رامیان دا رشکو والا راشي پولیس نه تنګ ډېر خکار دو قدمه دي چې بوزي 15 روپے درنالي کنالي ها وای دا رشکو نو چې پولیس والا رونی سي پولیس د عذاب دې پرشکو نازل دي عذاب دې پټټسنو نازل دي عذاب دې پسو زکو نازل دي عذاب دې پټرکونو بسونو والا وګورئ بس جوړ سمره سورلو ته دي او دوی د پیسو د پارا ورلوټ کی چې واوړي نو د لاسو په ځای پکې 200 مړ کیږي پیسو د پارا کې کنه نو چې تا ورلوډ بسونه بوزي او د قوم بچی تبا کې نو پولیس قدر نه 100 روپے واغس دي څه فروش ا د خدای بندگان نه ډیر خکار مونږ نه دیوالي خو آرام توپ کینو چې آرامي توپ کینو سزا خو بم ځان لساتې کنه ما ته دی پولیس وی چې 100 روپے راکې شل راکړه یا مجسټریټ دراشي ما دي چالان کی کنه ولی خو تغلی کنه چې غلی نو عذاب د پولیس په شکل کې درته راشي مجسټریټ سزا در کی تغلی نو عذاب د مجسټریټ په شکل کې درته راشي دا قوم خدای پیژندلې دین نه لري تاسو وای په ایمان چې په دې بازار کې په کلی کې په وطن کې سوک سپېړه وشو مور دم تانه تمنډوي خزه دې تانه تمن چا جمعه ترامنډه کچ راځي چې قران سره راپورټ کو څوک راغلي لکه تانه کې څه اسمان دې افلاطون ناس دې راځي جمعه ته ستاو زما منس کې تنازله چې قران ته راپورټ کو چې قران زمونږ څه فیصله وکړه سبب څوک راغلي جمعه خدا تانه دا څوک رالو جمعه ته چې جمعه کې راپورټ وکم چې ما سره دازياتې کی ټول د پیرنګي قانون تمنډي وای چې د پیرنګي قانون تمنډي وای او د خدای قانون دې پرې خده نو خدای به نور تباہ کوي نور بغیر کی نور به ذلیل کیږي نور به رسوا کی نو ادریس علیہ السلام تپوسو کو چې دا وې دا هغه زبانیه ملائکی دي چې د جهنم په حفاظت مقرر دي راغه بیا تقاضا وکړه چې یا الله اوس جنت راته وخایا مرګ می مولیدو جهنم می مولیدو انو د جهنم د سی اور کدا اغا اور یو سپړکه دی دنیا تراشنو دا ټوله دنیا بس کروټه شي ټوله دنیا بس کروټه شي بیا په دې جهنم کې طبقات درجات اسفل السافلین اعلان دي تاخچه د جهنم توای علما وایي چې یو پیسہ پردای چا په دنیا کې په ظلم وخوړه یو پیسہ په قیامت کې چې دا سړی وبخلی شي ورته به نور ګناه دي معاف دي خو د فلاني سړي یو پیسہ و در باندې اوله ورغله دی به منډه کې چې کور نه پیسې راوړي نو ښځې به ورسره په دورو تللی بیا هلکه ته روانې بل ملک ته په ګرنیټو لګې نو ښځه سله بوځې
بورا ورته وایي چې ولې ته ځې نو زه به نه ځم اوس دې برمه کوم نو د ځان نه مخکې دوڼدوڼی روانه فنکشنونو ته چې راځئ ستا د ښځې څه ضرورت دی ښځه ولې راولي راشئ که نه چې نن درته ښځې وښیم د جنگ لاهور اخبار او د مشرق د منځ پاڼې وګورئ دا نن پکې دې ته څه وایي دا ننني اخبار ته نمبر ورته وایي که څه مال که ته ناپوهه غوندې مغزین نننی مغزین وګورئ سړي او ښځې پکې وګورئ نو لاړه د دې ملک بیړه تباه ده په شرمونو شرمېدلی دی بې حیا او بې شرمه ملک دی مونږ هم پکې شرمېدلي تاسو خیال راغی مونږ هم پکې شرمېدلي انجام به څه نتیجه به څه آخرت بم څنګه دا سوچ نو ادریس علیہ السلام تقاضا د جنت کوي چې یا الله اوس جنت راته وښایه دا بیان به بلې جمعې ته شي واخر دعوانا دا همغه آیت کریمه ده چې دې کې الله پاک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان 13 جمعه باندې څه حصہ ما ستاسو په مخ کې بیان کړو یو حصہ دا پاتې و چې ادریس علیه السلام زنکدنو کتو بیا جهنم للاړو جهنم یې وکتو بیا تقاضا د پروردگار عالم نه یو بل وکړه تقاضا یې دا وکړه چې اے الله سکرات د موت ما ولید جهنم ما ولید نو الله ستا د قهر او د غضب نه مې پزړه کې ډېر عظیم خوف او خطر دی ځکه چې واحد ذات په دې کائنات کې ته چې بے پروا یې بے پروا دا معنا دا چې ټوله دنیا به د الله پروا لري او واحد ذات چې دی هغه دا دی چې دی به د هیچا پروا نه لري دنیا به ټوله ده ته محتاج ای او دی واحد ذات دی چې دی به چا ته محتاج نه که تاسو خیال وکړئ الله ته علماء قدیم وای قدیم په علمی دنیا کې تعریف دا دی چې قدیم څه ته وایي ما لا ابتداء له ولا انتها قدیم دې ته وایي چې د هغه ابتدا هم نه او انتها هم نه بلکې تاسو خیال وکړئ علما وایي چې په دې څه دلیل دی چې دا خدای یو دی په دې کائنات کې بل ورسره څوک نشته نو هی وای چې مونږ ته څه ضرورت دی د جواب کولو دا جواب خو خدای پاک په خپل په قران کې کړی الله فرمایي چې په دې کائنات کې ډېر خدایان وې نو دا کائنات به تر اوسه پورې بچ نه او پاتې بلکې وران شوی دا اسمان به ټوکړي ټوکړي شوی وې دا سپوږمۍ به ماته شوی وې سړی اب بلا خبره ده چې نن دنیا پیژنیم نه دا دومره لوی سړیو چې د روژې په میاشت کې به یو شپېته ختمونه د قرآن کول یو شپېته یو ختم به د ورځې کولو سهار نه به تر شروع شو تر ماښامه پورې او یو ختم به د شپې کولو یو ختم به په تراوو کې کولو په ټوله روژه کې به یو ختم په تراوو کې کولو د شپې یو سپاره او شپېته ختمونه به ځان لګو دا دومره لوی سړیو چې 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړی 40 کال نن چې دا په لویو لویو خلوتونو کې ناست دي
خدا که سلوه خورزم د ماسختن په اودس د سار مونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره لوی سړی د شپې به چې کتاب کتو نن زمون کتاب قتل سي کمولال ورشم په کوټګای کې دننه اخبار پروت دي او بیا د جمعې د ورځ اخبار خو پکې ضروری پروت ځکه چې هغه کې جنکو تصویرونه ډېر زیات ایو ټوکی غوندې سړی او چا ورته وی چې یو خان ورته وی الکه دا ستا خزه خو ډېره توره د پرون مې ولیده ورته خان توره خدا خو زمونږ چې یو تصور ستاسو د خزو کوو پراته خپلو خزو سره یو نو بس وخت هم ورسره تیریږي ویل دا دې څه بکواس وکړو نو ویل دا تا څه بکواس وکړو دا خبره وه چې ته ماته وایې چې ستا ښځه توره د خانانو خبرې خو یې داسې خانانو خبرې تاسو اورېدلې دي هغې ته چې غریب سړی مخامخ شي ښه دله څنګه حال دی رښتیا دله یا پې وخاندي دا نه کوي چې یو خښ ته راوالي او د مزغولی وله ونیسي او دا مازغه په دیوال وشي چې دله خو هغې ته وایي چې د چا ښځې او لونه نه خبر نه او بربنډې بار ګرځي دله خو هغې ته غریب سړی دله نه چا ښځه چې سپینه بورکه کې ګرځي یا دله نه تاسو پوهېږئ په خبره نو عرض مې دا و عزیزانو چې نن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه وه دا دومره لوی سړی کتاب به د شپې کتو کتاب نو په جمی کې به کمیس وویستو د جماعت په صحن کې به کېناستو یو پرتوک کې او د جماعت په صحن کې به کېناستو نو طالبان ورته صاحب یخني جمع وې دا کمیس داسې شی دی چې په بدن پورې لګي نو سړی له ګرموالی ورکي خوب ورولي نو زه دا کمیس په پو ما کې ځکه وباسم چې زما بدن باندې دا یخ یخ باد لګي چې خوب نه راځي چې کتاب ښه کتی شم نن د کتاب کتو حال وګورئ په ملک رحمان بابا وی کنه وی تل بنوی شگفت بازار د عمر نه بجوړ وی همیشه گلزار د عمر رنگا رنگ میوی بونی سی خاخونا ڈک د پانو بنسکور وی مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو کافران به ہمیشہ عبدالعظیم د دوزخ پلمبو تور وی مونگ بنیو نن د دین کتاب فراموش اخبار دے اخبار جنگ پینڈے دے جنگ لاہور دے مشرق دے حیدر دے وجدت دے کہ وحدت دے پلانے دے پلانے ہر سار چې د چا په میز ګورې ډېری د اخبارونو قرآن او حدیث کتو والا خو امام ابو حنیفه و نن مونږ سهار چې راپاسو لکه د ټپوس بچی د ټپوس د بچي غوندې زمونږ اول سترګې په اخبار غړي اخبار کې څه ستا د ملک په اخبارونو کې نور څه شته نن درېیمه ورځ د جنیجو لندن ته تللی دی نو د لندن نه د هغه پروګرام ریلې کېږي لندن کې څو مارګریټ تھیچر سره نکاح وکړو که الزابتي په نکاح کړه څه خو لاړو خوراک سکاک بو کې راځي دلته د قوم بچي پرون په پنډای کې 14 کسان کباب کشمیر روډ باندې چې کم بم خلاص شوی دی 14 کسان پکې تیکې شوي دي او 15 پکې زخمیان په لاهور کې قدرتی طوفان راغی 10 پکې مړه دي او 100 پکې په هسپتالونو کې پراته دي اسوځي او دستونه اوس د ناس تم پاتې نشو په کټ کې تی بیږي ویل صبر کوه چې دا فاسده ماده تی وزي
مړه سبا د سر خو ګومه خو راغی ویل د پلار مې زن کدن دی دستونه نه ودرېږي حکیم صاحب ویل صبر کوه بیختی وځه چې دا فاسده ماده تیوزي آخر ورته مازدیګر راغی حکیم صاحب پلار خو مې مړ شو ساعت یې ووته ویل سا وتوی خیر دی خو چې فاسده ماده پکې پاتې نه شوه نن زمونږ ضیاءالحق صاحب هغه حکیم دی صدر صاحب خلق کباب شو وی خیر دی چې دا فاسده ماده تیوزي نه هغه شی هغه چل در باندې جوړ نور به د ځان تماشې کوي نور پرون پته وکړئ دی یو وزیر د لور واده و په نوخار کې پکې ډزې شوي دی پولیس ته خو لږ ووایي چې دا د نوخار ډزو والام ولې ونه نیوه دام ولې ونه نیوه هغه کلاشنکوف پکې برېدې دام ولې ونه نیوه دلته خو چا ډزو شي خو وینیسي اصلت سرکاري شي سړی په حوالات کې واچوي جیل ته بوزي دام ولې ونه نیوه نو دا ډزې کولی چا کل هم دا د سوټمارې زامن دا خوشامندګر دا تالی ساټ تاسو به نور ذلیلېږئ نور د خان د زوی واده دی ستا پکې څه کار دی چې ته پکې ډزې کړې ستا څه کار دی دا خانان نوابان جایگیردار چې په پاکستان کې وي او تاسو ته خوره زکتا کمړم نو راشي په قبر می متیازه مزید لپاره تانه تلاړ شي او د خپل علاقې په خان یو راپورټ ولیکي خان تانیدار ته وایي چې په دې خان زما داوا ده مانه یو 10,000 روپۍ لاندې کړي دي کته هغه تانیدار مرګ لو نه والی نو زما په دا مخت مرګ لو درته به وي ودخرې زویه په خان راپورټ کې په خان نو صاحب د والو نه به دې منډې تیزې وي او که خان راغی په تا راپورټ وکړو نو بیا ته د ځان دا تماشه کوه چې سرمندر نه په بل اړی او که نه اړی دا د پاکستان هغه د انصاف قانون دی او د پاکستان انصاف دا شی انصاف دی ته وایي پاکستان کې انصافونه چلته پاکستان او انصاف پاکستان کې انصاف وای نن ستا د میلیونو اوړه دا د اوړو میلیونه چې دي د دې اوړو د میلیونو اوړه د پاکستان بنگلو ته سپیشل بورای په میاشت کې دوه ځي او د هغه میلیونو هغه اوړه چې سړی روټۍ پکې اوړه کړي وي آپ بازار ترازی او په 210 روپے بورای په ما خرڅي دا اورېدو درته نه وایم دوی دې دا زما خبره را میدان ته کی چې زه ورته چې شمدید ثابته کړم نو ستا بنگلې لا چانکړي وړه کني ورکې دې میلیونو والا ولا قران دا څومره میلیونه چې ستا په دې پیښور کې دي دوړو مالکان رونی سي او د دې الماری صورت برات ورته راو باسا چې په میاش کې 100 بوره ستا په بنگلو تقسیمي هغه وټ کټ بیا د غریب نه وځي هغه له سپیشل بوره او مالا د بوره بوره دا د پاکستان د ملک انصاف او د سرمایدارو دا انصاف دی د میلیونو والاو ایمان دا دی چې بازار لکه موړه را لېږي چې په غریب خرڅېږي او بنگلې لکه مې بورای لېږي چې خانانی خوري دا ستا د ملک انصاف دا هغه د ضیاءالحق اسلام دی چې 10 کاله وشو چې دی چغې وایي اسلام اسلام دا نن دې مولیانو ته ووایه دا شریعت بل چغې چې جوړې کړي دي چې ستا شریعت بل دی چرته شریعت دې په ملک خوب هم مګوره خوب دومره خو وکړه که نه چې غریب له چرته وړه د سړیتوب خو په بازار کې میلاو شي
ستا د ملک دا انصاف دی چې نن ستا په ملک کې اوبه مفت نشته. اوبه هغه اوبه چې الله دریابونه روان کړي دي، نن په پاکستان کې 25 روپۍ میاشت د اوبو بل دی د کمیټۍ. د دې کمیټۍ میر چې دی دا تپوس د حکومت نه وکړي چې د کمیټۍ میر ته امریکې ته څه لېږلی او لکونه روپۍ دې په ده خرچ کړي څه دي، د په امریکا کې څه زده کړه او موږ له یې راوړه. قومه په غبرګو سترګو ړانده شئ، تاسو به پوهېږئ کله په دې ملک کې، تاسو کې به هوش کله راځي چې په یو ملک کې اوبه مفت نشي څکلی. اوبه چا خدای مفت د اسمانونو نه په چاټو راورولی دي، هغه هم څه ملک په یو ملک کې ستا د ذات جوړ کړی کور